ځینې کسان کله کله یو تر اخلي خو ځینې نور یې لا 2 تر 5 هم کورونو ته وړي. فیض محمد د خپل کاروبار د پیلېدو لامل زیاته مرګ ژوبله بولي او وایي چې په دغه کال کې شاوخوا 400 تابوتونه جوړ کړي چې د کار زیاتره برخه د ځوانانو مرګ جوړه کړي. فیض محمد د تابوتونو کاروبار ته که څه هم ښه نشي ویلی خو له ناچارۍ ورځې وایي د ژمي په پرتله د ګرمۍ په موسم کې ډېر تابوتونه جوړوي ځکه په دغه موسم کې کله یوې خوا جګړه تیزه او هره ورځ د مړو وي خو د فیض محمد غوندې یو شمېر بیا اړ دي چې په ډېرو مړو کې ډېرې پیسې پیدا کړي. والله دغه خو ډېر ستړی یو خو څنګه وکړو مجبوري ده کور کې به تقریبا 300 350 400 داسې وځي رغل دي ماشومان کې وي ستر کې وي او لوی تابوت کې وي حتی دومره تابوت هم وي چې 15 سنتۍ سور ولري دومره تابوت وي چې 1 متر 60 سنتۍ اندازه وي وړیکه ماشوم وي بس کام عمر لاس کاسه وتا کاسه یوه کور نه بړوي. دی وایي هغه ورځې روح ډېر نارامه وي کله چې ورته د 5 یا 6 تابوتونو فرمایش ورکړل شي. خفه خو په داسې وخت کې سړی خفه وي چې یوه کور نه 15 کسه 6 کسه مړه وي ځوانان وي داسې کورنۍ وي چې څوک نه وي سرپرست څوک نه وي داسې ټایم کې خامخا انسان خفه کېږي سړی خفه کېږي. فیض محمد زیاتوي دوی ته داسې کورنۍ هم راغلي چې تابوت یې په قرض اخیسته یا د تابوت پیسې بل چا ورکړي. د فیض محمد پر وینا سل زړونه یو کوي تر څو په تابوت میخ ووهي او وایي مجبورا دغه کاروبار وچلوي. 10 کسان راغلي دي چې تابوت ته پیسې نه وي ورسره بل ګاونډي یې هغې پرې کړی خو بیا ما خپل همکاري مې سره کړی دی ګزاره مې سره کړی دی مطلب لحاظ مې کړی دی بازار هغه یو بل تابوت ساز سمت الله خان د یوې بدې ورځې کیسه وکړه چې دی خورا زیات ځورولی و. ورځ راغله دوکانه ته چې ومې لیدله زما دوکان خالي و د یوه پیسه هغه چې چوکیدار نه پوښتنه وکړه هغې راته وویل چې د یوې کورنۍ څخه 7 کسان شهادت رسېدلي دي هغې ته یې وړي دي. ما خپله په ځان کې دا وکتل چې دا والا غلا شوي ده د ما دوکانه نه خو چې کله دی دا خبره راته وکړه زه سخت خفه شولم چې د یوې کورنۍ څخه 7 کسان ولې مړه شي. د کاتونکو په خبره که حالات همداسې روان وي او جګړه ختمه نشي ممکن ښارونه او کلي مو یو وخت په هدیرو بدل شي.